بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زم نقیب لای کزی د زما پښتو یوټیوب چینل دلته زه د سیمې او د علاقې په صورتحال باندې ژغېږم. دا د کرنٹ افیر ویډیو د ان شاء الله پر روان دور کې و پر دا باندې نور مجلس کو تاسو یو جان مننه چې زما ویډیو خوښوي او یو بل ته شیر کوي. دوستانو پر موجوده حالات باندې بلږ مجلس کو تاسو په تسلی باندې دا خبرې د مجلس واوري. د پاکستان او د افغانستان یو رشته ده، د ورونو، د دوستانو، د همسایګانو، ګاونډي هیوادونه دي. یو د بل سره باید چې یو ښه تعلق وساتي، لیکن داسې یو سازشي ابلیسي قوتونه سته په دا خطه کې. واغه ته که هر څوک نوم ورکوي، که د پنجابي نوم ورکوي، که د اسرائیل نوم ورکوي، که د انګریزانو نوم ورکوي، که د یهودیانو نوم ورکوي، هر نوم چې تاسو ورکوئ په دوی باندې ځایږي. دا د پښتانه د مسلمانان په اپس کې سره جنګي. خبره داسې ده د مخصن پر کابل باندې ډرون اټیک سوی دی د پاکستان د خواسه، د فوجانو د خواسه، یا دا رقم تیاری جټ تیاری ورغلی دي. نو ظاهره د خلک دی بیده دی، عوام بیده دی، ولاړ سي پر رهایشي علاقه کې ټکان وکي او درزي وکي. سبب یې چې شو په اورګزي ایجنسی کې چې څو ورځې مخکې په نامعلوم وسلوالو د خواسه پر پاکستانی فوجیانو باندې حمله سوې ده چې 11 کسان پکې ووژل سول. نو دغه په بدل کې ظاهره د پاکستانی فوجیانو په دغه فاټا او اورګزي ایجنسی په دغه علاقو کې اپریشن وکړي او 10 تنه چې دی هغه یې مړه کړلو او بیا پر کابل باندې اټیک وسولو. نو پر دا باندې اوس خبرې کیږي چې دا اصل کې نور ولی مسعود لو د ټي ټي پی چې هلته مشر دی، آیا هغه پکې وژلی دی نه دی وژلی؟ دغه خو اډیو هم دا دراله چې هغه وایي چې به زه صحیح سلامت یم، دا سرچینو کې چې کومې خبرې کیږي دا ګرده ناسمې دي. نو بلې خواته د پاکستان وزیر دفاع خواجه آصف چې دی دا ډیر چمچه سړی دی نه او ډیر دروغجن سړی دی. دا ویلی دی چې موږ به د افغانستان څخه بدل اخلو، دا به کوو هغه کوو نه، تورې به وو څه به کوو نه. نو د خو د چې انټرویو مهدي واخیستله په امریکا کې او هغه خو په یورپ کې تاسو ته معلومه ده چې څومره بېعزتي یې وسوله. نو خواجه آصف ډیر چمچه سړی دی او دروغجن سړی دی نه. نو بلې خواته دغه اټیک چې سوی دی په دا باندې په افغانستان کې بیخي زیات ویر دی او ډیر خلک خشمېدلی دی، پښتانه خشمېدلی دی چې بای داسې یو خودمختاره ملک باندې حمله ته څنګه کوي؟ دا که اوس انډیا ولو نو ستا تیاری به داسې ورغلې وی، اسرائیل ولو په فلسطین کې په غزه کې چې کم ظلم کیږي هغه ته خو ولکه نه تیاری ورسي، نه مزایل ورسي، نه شی ورسي. او عربیان چې کله معاهده د سرو کې بیا خو نو سونی هم دی، پیسې هم دی او کاروبار دی پر مخ باندې روان دی نه. نو د افغانستان باندې چې دا کوم حمله سوې ده ډیر خلک په خوابه دي. نو بلې خواته خواجه آصف وایي زموږ د صبر پیمانه له برې سوله. وایي تا د کومې خوا صبر درلودی؟ ته که نه دا د عمران خان رای لکه د جیل څه نه. نو د اورنګزي ایجنسي چې کوم حمله سوې د هغه په بدل کې په کابل باندې څوک وایي ډرون اټیک دی، څوک وایي تیاری ورغلی دی. نو دا خو در اوس پرې تحقیقات دي. څوک وایي دهشتګردان او ټي ټي پي والا پکې مړه سوي دي، څوک څه وایي نه. د روز پرې صحیح معلومات د چا سره نسته، که هر څه سته. نو دا غلطه خبره ده چې پر د پاکستان او د افغانستان دغه تعلق چې دی هغه د یو سازش تحت چې دی هغه خلک خرابوي او دا دوه هېواده سره جنګ یې نه. نو ظاهره د خپلې فایدې پکې سته. اوس ګوره افغانستان کې څومره امن دی، طالبان څومره امن راوستلی، نه غلا سته، نه یو قتل سته، شی نسته، کاروبار یې پر مخ روان دی. یعنی اوس وګوره د $1 په مقابله کې افغانۍ چې دی هغه 66 روپیا افغانۍ دی نه. او بلې خواته د $1 US په مقابله کې پاکستاني چې دی هغه 284 ته رسېدلی ده. نو د اکانومي دی دا هغه حال دی. د همسایګانو سره تعلقات خرابوي، د ایران سره خرابوي، افغانستان سره خرابوي، د انډیا څخه هغه دستي خراب دي چې خراب دي، اوس به چاینا سره هم خرابوي. نو دا مطلب غلطي پالیسیانې دي. په کوم ملک چې جمهوریت نه وي،
باندې د خلکو په خوښه باندې یو فیصلې نه کیږي دغه بیا دغه صورتحال داسې مصیبتونه داسې پریشانیانې به مخته رواني. نو افغانستان او د پاکستان په مابین چې د څوک تعلقات خرابوي دغه خپل ویسټرن انټرست ته خپل پیسې خپل مفادات کېسته. پاکستان کې چې دا وخت د شهباز شریف نواز شریف د زرداری حکومت دی دا اصل کې د پاکستان صحیح معنا نمائندګي نه کوي. ګوره د عمران خان چې دلته په پاکستان کې کله حکمرانی و بادشاهي ول نو د افغانستان او د پاکستان ډیر ښه تعلقات ول. ګوره څو واره عمران خان چې دی هغه کابل ته ولاړی بیا د هغه وخت د امریکای ټټو چې دی هغه بیا اشرف غنی بیا دلته پاکستان ته راغلی. کوم مطلب تعلقات عمران خان غوښتلو چې دا تعلقات برابرې. ګوره اوس په پاکستان کې په ماجرو باندې ماجر کډوال باندې افغان کډوال باندې څنګه ظلمونه کیږي څنګه په بې دردي باندې برته خپل ملک ته په بې عزتي باندې استول کیږي. دغه تاسو ایمیجز خو وینئ نه دا شیان خو وینئ. نو دا رقم چې کله د عمران خان دلته حکومت ولو نو عمران خان دا ویلو چې هر افغاني چې په پاکستان کې پیدا سي موږ به سټیزنشپ ورکو او موږ به دلته د شریعت لکه په یورپ په بار ملکو کې چې دا درا به دلته هم شریعت ورکول کیږي. نو راځو دلته به شریعت ورکول کیږي. نو راځو به اوس د افغانستان چې کوم ترجمان دی ذبیح الله مجاهد هغه پر خپل ایکس ټویټر باندې دا لیکلی دی چې دلته ماټیک سوی دی دربار او دروزاري او دا شی اوردل سوی دی لیکن موږ په لټنه کو چې څه صورتحال وینه. بلې خواته چې راواخې ګوره د کمزوري باندې حمله کوونک دا ډیر ناسمه کار دی. افغانستان یو زموږ اسلامي ګاونډی او برادر ملک دی. دلته باید چې د چمن د خواسه د تورخم د خواسه کاروبار 24 غنټې شروع وي تعلقات برابر وي او دلته بیا وګوره چې زموږ یعنی دغه همسایه ملک باندې کمزوري په نظر درلی نه نو خود به اټیک پر کوي حمله به پر کوي باید تو تعلقات برابر کا کاروبار پر مخ باندې بوز زموږ د چمن دغه بارډر باندې خلک ناستي کاروبار غواړي تعلقات برابردن غواړي دلته ویزا او د پاسپورت او دغه شیانو باندې تذکره او په دغه شیانو باندې تل ګوراتلک سبای اړي خواته پښتون آباد دی په دې مابین کې دا د ډیورنت شکم کرشه ده دغه سمج دا ول سره سمونونه باید چې کاروبار چې دی هغه فری وي یو بل ته ټریډ چې دی هغه زموږ په مابین کې ډیر په صحیح معنا باندې شروع نه. نو د اسرائیل سره چې کم دا وخت د پاکستانی حکمرانان چې کم دا وخت موجود دي هغه چې دغه بکسه ورشکاره کله د امریکای او ډونالد ټرمپ ته ورشکاره کول چې زموږ په ملک کې دغه شیان دي او دا کاروبار دی د لوټي او ډبري او د شیانو د معدنیات دا رسواخه کوم مطلب دا کاروباري یو زین دی. نو ته کاروباري نه ته فوجي ته باید چې خپل ملک په دغه کې بارډر سنبال کې تاسو ضرورت چې په بکسه کې دی لکه هغه نو په خوا چې منجاري ولو کله راتلی دا رقم ته یو سرمایدار ته شیان ورشکاره کوي. دا په دې باندې په پاکستان کې ډیر زیات تنقید وسول او بیا د اسرائیل او د عرب او د دې تعلقات چې برابرېږي او د تسلیمي البته 20 نکات باندې دا کم د سختونه سوي دي. نو په پاکستان کې پر دغه رژیم باندې د فوجي رژیم باندې ډیر سخت نیوکه سوي دي. اوس دغه د ست توجه بل خواته اړه نه دلته د عمران خان باندې پالتو کیسونه 2 نمبر کیسونه چې دی هغه ريجستر سوي دي. نو غواړي چې ولس دا غواړي احتجاج کوي چې وای زغر د کوی عمران خان رایلا کوي د جیل سره رایلا کوي پالتو کیسونه پر جوړ کړی دي. و دا توجه د اسرائیل سره د تعلقات ګور اسرائیل چې دی پاکستان په یو صورت باندې نه مني د پاکستان ولس نه مني ولی په فلسطین او په غزا کې ډیر ظلم شروع دي. نو پاکستان ولس هیڅ کله پښتانه مسلمانانه د نه غواړي چې اسرائیل د تسلیم کې اسرائیل سي بيخي زیات بد کیږي د پاکستانیانو د مسلمانانو ډیر بد کیږي د يهوديانو سره. نو څنګه ته د ډونالد ټرمپ لورځي 20 نکات باندې دسخط کوي هغه وای ته دسخط پکړی دی ته دلته نه منې دلته دروغ وای نه. نو په داسې صورتحال کې توجه بل خواته اړوند د کمزوري سره جنگ کوونګ او بیا دلته ډي جی اس پی آر دلته تعلقات او خبرې کوونګ دا ګرد هغه نقش نشانی دي چې ته د اصل مسلو څخه توجه بل خواته اړه. نو لہذا د پاکستان ولس شدي هیڅ کله
نه اسرائیل تسلیم کړي او د عمران خان برته د جیل څخه خوشي کېدن دا ډیر ضروری دی او د افغانستان سره تعلقات په هر صورت کې به ته برابرې توجه او بلې خواته نه اړې که ډیر زورور هلته د انډیا سره جنګ وکړي د اسرائیل سره جنګ وکړه کمزور ملک افغانستان که نن د تیارو د تیارو باندې د حملې کوونکو وس نه لري نو ته د دې څخه ناجایزه فایده ما اخله نه نو لہذا د پاکستان او د افغانستان چې کم تعلق دی دا که د پاکستان او د افغانستان چې کم جنگ دی دا مصنوعي دی د خلکو خپل مفادات په دې کې پکښې دي ولس افغان ولس او پاکستان پښتون مسلمان ولس د یو بل سره ورونه دي همسایګان دي تعلقات برابر کېدن غواړي خراب کېدن نه غواړي خدای د عمران خان را ایله کړي د جیل څخه او دا ظالمان دا رژیم د خدای تباه او برباد کړي نو ان شاء الله تعالی سبا بیا ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو حاضردم ما نقیب کزه ته راکړي اجازه خو د دې څه مخکې د زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړي کمنټ پر ورکړي یو بل ته شیر کړي راکړي اجازه د الله په امان اسلامي انقلاب زنده باد